السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال: أسمعني كتابنا السودي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جواب: مشهور سلور دي: توراة، إنجيل، زبور، قرآن كريم. دوهم سؤال: آیا د دې مشهورو سلورو اسماني کتابونو نه علاوه نور اسماني کتابونه شته؟ جواب: د دې علم الله تعالی سره دی وصحیفې راغلي، لکه الله جل جلاله فرمای: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. دریم سوال: د ټولو پیغمبرانو اولنی دعوت څه شي ته و؟ جواب: لا إله إلا الله ته. څلورم سوال: په دې خبره څه دلیل دی چې د ټولو پیغمبرانو اولنی دعوت لا اله الا الله ته و؟ جواب: الله جل جلاله فرمای: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ترجمه: من ندیر علی گلی تانا مخی هیڅ یو پیغمبر مگر منگا و توحی کړی و دې خبرې چې نشته حقدار د بندګۍ په حق سره مگر زه یم او زما بندګي کوئ. پنځم سوال: د لا اله الا الله څه معنا ده؟ جواب: نشته حقدار د عبادت پر اختیار سره غیر د الله جل جلاله نه. اول سوال: توحید څه ته وایي؟ جواب: الله جل جلاله په عبادتونو کې او د هغه په نومونو او صفتونو او کارونو کې یو ګڼل. دوهم سوال: د توحید یو څو ګټې او فایدې ذکر کړه. جواب: د توحید ډېرې ګټې دي، یو څو یې په لاندې ډول دي: اول: په دنیا او آخرت کې امن او امان. دویم: هدایت حاصلول. دریم: د نیکو اعمالو قبلېدل. څلورم: اطمینان او سکون. پنځم: د الله جل جلاله لویوالی او تعظیم په زړه کې راتلل. شپږم: د الله جل جلاله نه امید کول. اووم: د غیر الله نه امید پرې کول او د لوی الله پورې تړل. اتم: په یو الله جل جلاله توکل کول او هغه ته ځان سپارل. دریم سوال: توحید په څو قسمه دی؟ جواب: توحید په درې قسمه دی: توحید الالوهیه، توحید الربوبیه، توحید الاسماء والصفات.